د فرانس رافیل خو په یاد دي د خیر سره شمه په یاد دی په چیش را لاسلو څنګه را لاسلو موږ که اصله جوړ کړي د نو خاورات مې بیا د ښکارا کړله چې هر څو غریبان یو هر څو کمزوري یو هر څو د ترقۍ سفر شایو خو هغه مې د ښکارا کړل چې ته په ټوله دنیا کې فخر کوي رافیل مې څنګه پروتلو بیا پر پنجاب لګیږي پنجاب تاسیس مر سره ظلم کړی دی پنجاب سره قلم ور سره وو په ګرد پنجاب کې ورسې کله چې کوپ نه پیدا کولای ستاد دملا په کور کې کله چې کوپ پیدا کیږي عربو یو داسې کارنامه وکړه چې ټول اسلام یو وشرموي د اسلام پر نمون باندې داغ پرې کودی بیا خاص کر د سعودي عرب باچا محمد بن سلمان راځي تر هر سلامه پر دې سکرین باندې دا ویډیو دا بیان را سره وګوري لغنه بعد بیا پر دې باندې خبرې کوو عربو خو موږ وشرمولو اسلام یې هم وشرموي د اسلام نم یې ورتبا او برباد کړي امارات والا څوک دوبۍ والا هغه ولاړ سو خپل لونه راوېستلې سرونه ورلڅ کړلو بس خالي سرونه غرزول را غرزول دا لوی بیا د دې ډېر محافظ مش خوندز لونی دي دا بیشتانه ورته غرزول ټرمپ پر د مابینس کې روانو او عجب دا د ټرمپ ظالم ورته کتلم نه دي دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو دا هغه عرب چې ابو بکر صدیق عربي ولو دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا عربي ونن عرب دي چې تر ورسېدل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي الله پاک لدرو خبرو مر راګرځولیو د الله پاک درې خبرې ناپسند دي الله ته محبوب نه دي د الله نفرت نه کیږي د الله رب العزت پر هغه درو خبرو لا انسان ناراضه کیږي کچا په ځان کې دا درې خبرې راوستلې په هغه کې یو خبره به تاسو مخ ته کېږدم هغه خبره دا د الله رسول فرمایي و اذاعه المال مال ضایع کول مال بے ځای خرڅول دا د الله رب العزت ناپسند ده د الله رب العزت هغه ناخوښه خبره ده اوس مال ضایع کېدل څه معنی عزیزانو مال ضایع کېده خو تر ډېره حد زما او ستا سر باندې خلاص دی خو چې زه به تاسو ته نور سر در خلاص کما نور سر څه معنی نور سر به داسې سر در خلاص کما چې دغه ټرمپ چې د امریکې صدر دی دومره لوی وطن دومره زورور وطن او دومره پر لوړه پیمانه د دنیا پر سطح د ترقی و انتها ته رسېدلی دی خو لیکن صدر یې داسې بېوقوفه دی او داسې د بېزوګیانو د نسل ښکاره کېږي چې انسان یې تصور نشي کولی د ده چې نورې ویډیو ته یې وګورئ دی د خپلې لور په باره کې څه وایي دی وایي که دغه زما لور نه وای ما به څه او څه چې دی هغه کړی وای تاسو اندازه ولګوئ دا سړی نن د ټولې دنیا بادشاهي چې د هغه په مخه راخستې ده که څه هم دی د امریکې باچا دی خو لیکن په اصل کې د تمامو مسلمانانو هغه که عرب دی که عجم دی د هغو پلار دی د عربو د عجمو پلار څوک دی هغه خالص ټرمپ دی د دوو ملکو جنگ په یوه ټلیفون بندولی سي او د دوو ملکو جنگ پر یوه ټلیفون خلاصولی سي بیا یو ملک ظالم را ولاړیږي یو مظلوم وطن چې هغه د ابراهیم علیه السلام شار دی پر یوه ټلیفون ورته وایي زه دې ملګری یم ونسه ودې ښار ته ونسه بمبار وګولۍ و ټینکونه ورته ونسه دا پر یوه ټلیفون باندې خو معلومه سوله د تمامو عربو که مسلمانان دي که کافران دي د تمامو عجمو که مسلمانان دي که کافران دي پلار یې څوک دی هغه دغه ټرمپ دی اوس دغه بېځایه مال خرڅول زه به اسانه مثال درکړم اسانه مثال دا دی چې دغه ټرمپ چې دی هغه رالی قطر ته قطر خو د مسلمانانو وطن دی د عربو ډېر پر مخ وطن دی دغه د قطر چې کوم وزیر اعظم یې بولي یا شیخ بولي هغه را ولاړ سولو و ټرمپ ته یوه تیاره په ګفټ کې ورکړله ګفټ څه معنی په تحفه کې ورکړله 40 کروڑه ډالر د هغه قیمت دی دا تیاره په ګفټ کې ورکړله او دا اول نه قبلوله بیا راضي سو بیا رضا ظاهره کړله بیا هغه هدیه چې د هغه قبوله کړله د دغه عربو څه به موږ پوښتنه وکړو چې تا دغه دومره لوی مطلب هغه خرچه چې د هغه تا کوله
هر سړی پوهېږي خپل مال یې پوهېږي خپل ګفټ و تحفې یې پوهېږي خو دومره به درته ووایم چې ته یې مسلمان او هغه د تمام دنیا د مسلمانانو هغه وین زبېښلو والا چې دی هغه دی دا تا په کوم حساب باندې ورکړله دا تا په کوم حساب باندې ورکړله او حال دا دی چې ستا وڅنګ ته عرب دی هغه د څښلو اوبه نه لري تا ته اجازه نشته چې ته اوبه ورکې هغه دوایي نه لري چې د دا یوې دوایي د لاسه دی مري ته دومره جرأت نشې کوئ چې خالص دوایي ورکې د ابراهیم علیه السلام د ښار و هغه غریبانو ته مظلومانو ته زخمیانو ته بیچارهګانو ته جنتیانو ته نیسې ورکولی او دلته راولاړ شوې تا څه وکړلو تا د یو ارب روپۍ تیاره دا شخصي د خپل جیبه تا دا ګفټ ورکوي و چاته دې ورکوي د هغه تمام دنیا د مسلمانانو مظلومانو چې کوم هغه وینو زبېښلو والا دی و هغه ظالم و هغه درنده و هغه حیوان و هغه جهنمی ته تا ورکړلو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې څه جواب لرئ ستا دا خبرې د دې خبرې جواب څوک لري اوس دا یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته به بیا زه ته یو کافر در وښیم دا بیل ګیټ چې کوم نیمیږي دا راولاړ دا تقریبا د 9 کالو دی د 9 دا هغه د 1995 څخه راواخله بیا په د مابینځ کې لږ څه کم دا د دنیا امیرترین شخصیت اوسېدلی دی دا په دنیا کې چې 15 امیران کسان مالداره کسان هغه چې ډیره دنیا یې درلوده دا په هغه 15 کسانو کې یو اوسېدلی دی دا راولاړ سو 100 ارب ډالره دا د ټولې دنیا خاص کر پولیو راواخله دا پر دغه پولیو باندې خرڅ کړي دي پر صحت یې خرڅ کړي دي پر تعلیم یې خرڅ کړي دي د خلکو د ژوند د لارې د اسانه کېدو دپاره یې خرڅ کړي 100 ارب ډالره بیا اوس کې راولاړ سو اعلان یې وکړي ویل یې ول زما چې څه دنیا ده په دغه دنیا کې به زه راولاړېږم 99% 99% 1% به زه ځان ته پرېږدم او 99% چې دا به زه څه کوم دا به زه هدیه کوم دا به زه عطیه کوم د تمام دنیا د انسانانو دپاره د دې تعلیم راواخله د دې صحت راواخله د دې بیماری راواخله د دې خوراک راواخله د دې شاک راواخله هغه بیل ګیټس علیحده فاونډیشن هغه بنسټ چې کوم بولي دا د جوړ کړي 100 ارب خرڅ کړي دي اوس اعلان وکړي چې پر روان 100 کال کې تر 2045 پورې به زه راولاړېږم 200 ارب ډالره دا به زه بیا پر دې دنیا باندې خرڅوم ولې خرڅوې ولې یوه خبره خو دا ده چې ما ډېر کتابونه وویل د ډېرو کتابو بعد زه و دې نتیجې ته راورسېدم چې دا دنیا به زه څه کوم دا به زه پر جهان باندې خرڅوم موږ کتاب پرېښوی موږ قلم پرېښوی نن پر کوم ځای باندې ولاړ یو پر هغه ځای باندې ولاړ یو چې یو جهنمي راځي زما استاد عزت زما استاد بې عزتۍ زما استاد عزت او زما استاد ذلت فیصله ده د په لاس کې ده پوسواس یو طرف ته یو جهنمی را ولاړیږي څه کوي دا 99% د دنیا چې دا هغه تقسیموي او دا 99% د دنیا 200 ارب ډالره جوړیږي دا ولې ول ما کتاب ډېر ووایي ما کتابونه ډېر ووایي او دویمه خبره دا په دې وجه کوم چې سبا زه مړ یم خلک دا ونه وایي چې دا سړی ډېر مالداره مړ سو یا زه په غریبانو کې ځان وژنم چې په غریبانو کې شمار سم او جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ویلې ولی الله د غریبۍ ژوند غواړم په غریبانو کې ژوند غواړم د غریبۍ مرګ غواړم او د قیامت په ورځ په غریبانو کې راپورته کېده غواړم هغه مې مسلمان کلمه گو صحیح سلو تیاره چې دا هغه په ګفټ کې و چاته ورکوي و یو ظالم ته ورکوي بل طرف ته یو کافر را ولاړېږي دا خپل ټول دنیا 100 ارب وختي خرڅ کړي دي 200 ارب پاته دي وای دا په دار روان 100 کال کې زه پر ټول دنیا تقسیموم که غریبان دي که وږي دي که تږي دي که لڅ دي که د پولیو سره مخامخ دي که د صحت سره مطلب د بیماری سره مخامخ دي دا به زه پر هغو باندې خرڅوم و ستاسو اندازه وکړئ چې دا څنګه مسله ده او دا څنګه فیصله ده پوه شواست نو دا ټرمپ چې رالی عربو خو موږ وشرمولو اسلام یې هم وشرموي
د اسلام نم یې ور تباہ او برباد کوي. قطر خو راولاړ سو تیاری ورکړه، امارات والا څوک دوبۍ والا هغه راولاړ سو خپلې لوڼې راوایستلې، سرونه یې ورلڅ کړلو، بس خالي یې سرونه غورځول را غورځول، دا لوی بیا د بید ډېره محافظ موږ خوندې زموږ لوڼې دي، دا بېشتان یې ورته غورځول، ټرمپ پر د مابینځ کې را روانو. او عجبه دا د ټرمپ ظالم ورته کتلي هم نه دي چې ما تا ته دا خپل عزت تاسې په لاس کې په لمن کې کښېښوئ، تا خو به کم سے کم داد راکوئ چې زبردسته خوندوره شاباش دا دې څونه زورور کار کړی دی، دا خپلې لوڼې په لین کې درولې دي، لس شل و دېرس دا سرونه ورته غورځوي. الله اکبر. دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو، دا هغه عرب چې ابوبکر صدیق عربي ولو، دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو، دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو، دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا عربي وو. نن عرب دي چې تر ورسېدل. وسوس د خبره می سر خلاصونو. الله اکبر. انا لله و انا الیه راجعون. بیا څه نشي کولای، څنګه عربي وطن دی، هغه وژ دی، هغه ترژ دی، هغه لچ دی، هغه دوا نه لري، نه اوبه، نه خوراک، نه چشاک، نه لباس، نه دوا ورکولی شي. ولې؟ بابا یې خوابه دی. دا هغه غیرتمن خلک دي. دې ته تی طریقې وایست، دا طریقې ده. بیا یې څه وکړلو؟ بیا سعودي را ولاړ سولو، د ټرمپ سره سودا وکړه، د اسلحې خریداري یې وکړله. څو کاله مخکې هم بي بي سي رپورټ داسې و چې د برطانیې سه تقریبا د 4 اربو ډالرو اسلحه واخیستله د سعودي، د امریکې سه د 6 اربو ډالرو اسلحه چې دغه واخیستله دا یو څو کاله مخکې، او د فرانس سه د 8 اربو ډالرو اسلحه واخیستله. دا د عربو د چیش لپاره دی واخیستله؟ نن دی ورور هم، خور هم، بچی هم، ښځه هم، پلار هم، مور هم په وینو سره دی جواب یې کولی شي؟ کولی شي جواب؟ بیا راولاړ شو په اربو د کربو روپۍ اسلحه یې اوس بیا پر خرڅه کړله. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ د کربو روپۍ اسلحه پر خرڅه کړله. پر عالمي سطح باندې د اسلحه خرڅول ډېر لوی کاروبار دی، ډېر لوړ کاروبار دی. او دلته هغه اسلحه جوړوي، بیا پر دوی خرڅوي. یعنې د 8 اربو ډالرو یې خالي د فرانس څخه چیش واخیسته، اسلحه واخیستله. د فرانس راپیل خو مې په یاد دي، د خیر سره ښه مې په یاد دی. په چیش رایلاسلو، څنګه رایلاسلو؟ موږ که اسلحه جوړه کړې ده نو هغه ورځ مې بیا در ښکاره کړله چې هر څو غریبان یو، هر څو کمزوري یو، هر څو د ترقۍ څخه پر شا یو، خو هغه مې هم در ښکاره کړله چې تی په ټوله دنیا کې فخر کوئ. راپیل مې څنګه پروت ولو؟ دغه سعودي د 8 اربو ډالرو اسلحه د فرانس څخه واخیستله، او د فرانس د اصلي او د جازو دغه حال دی. پوه سواست؟ اوس نو یو سړی وایي چې عشنو دښمني کمه ده، د چا سره به جنګېږي؟ هغه ورته ویلي دښمن دې په ما ورسېدي، دښمن زه در پیدا کوم، دښمن دې په ما ورسېدي، دښمن زه در پیدا کوم. بیا راولاړ شي، بیا د ملکو په مابینځ کې څه تنازع راولي، څه مشکل و پریشاني راولي، بیا جنګ سره ور جوړ کړي، بیا د هغه خپل اسلحه ورباندې ختمه کړي، هغه یې ورباندې ختمه کړي، بیا راشي درېیم راشي چې وکړي روغه ور وکړي، چې روغه ور وکړه بیا د سره نور اسلحه ورباندې خرڅوي. ښکاره مثال به بل درکړم. زموږ ګلستان خو در معلومیږي، زما د پلارو د نیکه وطن دا یادی. دا وطن لره ورسه چیش غواړي، راکټ غواړي، ثقیل غواړي، میزایل غواړي، توپنچه غواړي، کلاشینکوف غواړي، هر شی چې غواړي هغه وتا ته درسیږي. منګرعا اوبه نسته، ډوډۍ نسته، دوا نسته، قلم نسته، صحت نسته، اسپیټال یو شی نسته، یو دغه شی چې دی هغه پاکستان. بیا به ولاړ شو وزیرستان لره، هر څه پکې ختم دي نسته، یو اصله چې دغه پیدا کی. دا چا راوړی ده دلته؟ دا کاروبار څوک سره جوړوي؟ پر لوړه سطح خو درته ویل چې هغه خلک دي، پر کښته سطح بیا خپل خلک لري. د دوو ورونو په مابینځ کې جنګ راشي، د یوه سره هم یو پر ټلیفون خبره وکړي، اصله دې په کار ده؟
څو غواړي څو ثقلان راکټان غواړي هغه وایي دونه وایي د رسوانګي هم زما کار دی. بیا یې دا بل ورور سره د دې بل تجار بل ورور ټلیفون وکړي دا یې کوم اصله بیا وایي خلک درکم وایي په جنګ کې زه د یوې ورځې شل زره څه غواړم. بیا یې بله وکوټې تباه برباد در په در وطن خاورې کورونه مسجدان اسکولونه اسپتالونه در په در څک زده. وایي د دوو قومو په مابینځ کې جنګ روان دی. دا جنګ چا جوړ کړي؟ دا اسلحه چا ورکړله؟ د کومه ځایه راله؟ دا دغه ظالمان دي. بیا چې دا ملکانو خانان ژوندي یاست بیا چې مړه سي بیا ستاسې تاریخ لیکل کېږي چې د چا سې اسلحه واخیسته په څو یې واخیستله روپۍ چا ورکړې او بیا یې څنګه وجنګول ستا به په مردارو اوبو به ستا تاریخ لیکل کېږي. په توره تیاره کې به ستا تاریخ لیکل کېږي. قطاوتل یې یو مسله در باندې خرڅوي بل هم در باندې خرڅوي. یو هم ځان ته ملک و خان و سردار وایي بل هم وایي. بیا اسلحې سره رانیسي د چا په پیسو؟ د قوم د رعایاو په پیسو. بیا یې پله وجنګوي. د ده زوی په کراچي او په اسلام آباد یا بټ آباد کې سبق وایي. د ده زوی په هغه ترکیه کې اوسېږي په فرانس او په دوبۍ کې اوسېږي. د بل زامن ته بیا چانټې وراغوستې دي. بیا وایي د املایانو حق خبره نه کوي. حق خبره به ستا عمره پلار ته لا کوم. پوه شوې؟ ما او تا سره خبرې په ذوالجلال دې مې قسم یې دا زما خبرې ستا دغه ځای یې مني خو دا ځای یې نسي منلی. او اوس کې اسلام آباد ته تللی ماته چا ویل مولوي صاحب په موبایل کې ډېر ښه خوند کوي دلته چې کښېنه دونه سختې خبرې کوي. مال زه داسې یم لکه تریخ کباب نه دی هم به خوند درکوي به دې پزه رایلی. زه هغه سړی یم موږ ډېر ښه سره خبر یو. وطن مې تباه کوي د وطن عزت مې تباه کوي خاوره مې تباه کړله او بیا پر پنجاب لګېږي. پنجاب داسې زموږ سره ظلم کړی دی. پنجاب سره قلم ورسره و په ګرد پنجاب کې ورسره یو کلاشینکوف نه پیدا کولی. ستا د ملا په کور کې هم کلاشینکوف پیدا کېږي. که ته وایې چې اسلحه د مسلمان زیور دی هغه یې دغه مسلمان نه دی ښوولی. په دغه اصله تا خپل ورور وژلی دی. دا خپله خور دې کونډه کړې ده. دا خپله ورېره دی یتیمه کړې ده. دا هغه اصله نه ده دا د جهنم پر لاره روانه اسلحه ده. الله پاک ته موږ ته وساتي. دوستانو د هغه سبدا بیان تاسو وکړه یقیني سل په سله کې حقیقت او الله دې داسې ټول علما او داسې وس او توفیق ورکړي چې داسې حقایق وایي. الله دې په عربو کې داسې علما پیدا کړي چې نن دې محمد بن سلمان مخ ته ودرېږي یا په قطر کې د قطر باچا مخ ته ودرېږي یا په اماراتو کې د امارات باچا د وزیر اعظم مخ ته ودرېږي او داسې ویناوې ورته وکړي. هغه څه داسې خبرې وکړي یقیني موږ ته څه راپاته نه سو بس کافي به یې د هغه څه خبرې یقیني که د اسلحو عباره درته وغږېدی چې د کاروبار په لحاظ باندې استعمالوي که په هر هیواد کې وګورې او که درته وغږېدی د ټرمپ په باره باندې یقیني د اسلام تاریخ که د عربو په باره کې وغږېږي درته دا اوسني عرب د واکداران دا کوم چې د ټرمپ په پښو کې ورپرېوتو دې د اسلام نوم وشرماوی. دې پر اسلام باندې د اسلام پر لمن باندې مسلمانانو ته راتلونکي نسل ته یو تور داغ پرېښودی. ویل کېږي چې ټرمپ دا خیال وکړی چې سعودي عرب ته دوره کوي یا قطر ته یا اماراتو ته مثلا هغه خپل ځان سره خپله کورواله یا د ښځه په دې وجه نه بوله چې سعودي عرب خلک مسلمانان دي پر دین مین خلک دي هغه دا کار نه خوښوي چې زه ولاړ سم او له ما سره خپله ښځه او په دغه مجلس کې یې نو په دغه بنیاد باندې ټرمپ خپله ښځه و دې مجلس ته نه که حاضره خو چې کله یې د دوی حالات وکتو دوی په مخ کې هغه ګډاوې ورته کولې چې ټرمپ خپله حیران سو. ټرمپ خپله سوچ او فکر ووړی چې دا مسلمانان زه خپله په دې ویره کوم چې هسې نه دوی دا زما کلتور نه خوښوي د دوی په کلتور کې به ځان ته وي د دوی په اسلام کې د دوی په شریعت کې خو اما دوی خپله تر موږ یو داسې کار وکړي چې تر موږ یو 2 چنده قدمه مخ ته ولاړو په دې ځای کې یقیني داسې کار یې وکړي چې شرموونکی کار و او د هغه څه په وینا باندې مثلا چې د اسلحو په باره باندې چې بیا موږ ګیله کوو له پنجاب څخه پنجاب دا له موږ سره کړې اول موږ باید په خپل ګریوان کې وګورو زموږ مشران چې تاسو موږ ته پنجاب په خوله باندې راکړی ده اول باید دوی تر ګریوان راونیسي اول باید دوی ونیسو اول له دوی څخه خپل حقوق وغواړو داسې موږ او تاسو دوی ته خولو سموو یا دوی ته د ملامتیا ګوته نسو دوی بیداره چالاکي کوي اولین پنجاب ته ځغلي هلته منډه کیږي چې له موږ سره بد پنجاب کړي ولس ته دا په خوله ورکې ګوره زه خو ښه سړی یم ستا حقوق راوړم ستا حق راوړم ستا د حق په باره کې زه غږېږم آواز اوچت کوم خو دا پنجاب ته ماته حقوق نه راکوي ستاسو هیڅ نه پنجاب څه نه شی سته زموږ خپلو مشرانو خپلو ملکانو زموږ خپل حقوق خوړلي او پر هغو باندې ډاکه ولیده نو اول د دوی په خلاف باندې کار کول صحیح دي چې دوی په خلاف باندې راپورته سو.